الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. عزت مند مسلمانان ورونو او خويندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیا او خوشحال بیا. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې چرته هم یې څوک هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بس ساته امين. زما عزت مندو نن د بلې عالی شان او عظیم الشان وظیفه سره دستا سو مخ کې حاضر شوم. دا داسې مبارک وظیفه ده، دا داسې مبارک عمل دی چې په دې کې اسم اعظم هم شامل دی چې د ځمکې او د اسمانونو نه ډیر زیات لوی دی. زما عزتمندو د الله رب العزت ټول نمونه دا دې کې دا هر یو نوم دا دومره لوی دی چې ځمکې اسمان د دې هم مقابله نشي کولی. د الله تعالی په نومونو کې هر یو نوم دومره لوی دی چې ځمکې اسمانونه هم د دې مقابله نشي کولی. او بیا زما عزتمندو چې اسم اعظم وي نو اسم اعظم خپل برکات دي، د دې خپل فضیلتونه دي. د اسم اعظم معنی څه ده؟ اسم ویل شي نوم لا او اعظم ویل شي لوی لا. نو زما عزتمندو چې د الله تعالی لوی نوم وي نو چې هغه بیا څومره مبارک وي، څومره فضیلت والا وي. نو چې د الله تعالی لوی نوم باندې تا وظیفه وکړه، په دې باندې الله تعالی نه دعا وکړه، د الله تعالی په لوی نوم باندې اسم اعظم باندې تا دا وظیفه وکړه، نو بیا سکه الله تعالی بستا هر قسم حاجات مشکلات ختمي. زما عزتمندو هر قسم بیماری پریشانه مصیبتونه تکلیفونه به الله تعالی دنه ختمي. ستا جون کې به خوشحالي را دي، ستا جون کې به آرام را دي، ستا جون کې به سکون راځي. زما عزتمندو دا وظیفه د سوره قریش وظیفه ده. د دې په برکت سره به الله جل شانه دا ستا هغه لوی نلوی حاجت چې ستا په خیال او ګمان کې به نوي چې زما د حاجت ممکن چرته پوره شي. الله رب العزت په دستا داسې ناممکنه حاجتونه پورا کوي. زما عزتمندو د دې وظیفې طریقې کار سره د دې طریقې کار ډیر زیات آسان دی. دا وظیفه په هفته کې یو پیرا کوي، یعنی ورځو کې یو پیرا، بیا ورځو کې دویمه هفته کې یو پیرا او په دریمه هفته کې یو پیرا. لکه زه تاسو ته دې طریقه بیانوم. مثال په تور باندې دا وظیفه تاسو نن د شپږم ورځ د شپږم شروع د چهارشنبه پر ورځ باندې تاسو دا وظیفه شروع کړو، دې هفته کې تر بل منګل پورې تاسو د شپږم پر ورځ باندې چې دا وظیفه وکړه، نو بیا به زیارت جمعه حالی اتوار گل پینځم، نو بیا ورپسې دویمه هفته به شروع شي شپږم. نو د شپږم پر ورځ به تاسو بیا وظیفه نه کوئ، تاسو بیا د جمعرات پر ورځ باندې دا وظیفه وکئ. نو چې جمعرات پر ورځ مو وظیفه وکړله نو دویمه هفته تاسو برابر شو، نو بیا به جمعه حالی اتوار گل پینځم شپږم یعنی شروع او بیا جمعرات جمعه، نو بیا ورپسې چې کوم د جمعې ورځ د پاغي باندې به تاسو دا وظیفه وکړئ. نو دریو هفتو کې به تاسو یو پیرا صرف تاسو دا وظیفه کوئ. نو په هفته کې یو ورځ به تاسو دا عمل کوئ، په دویمه هفته کې او یو ورځ دا عمل وکړئ، په دریمه هفته کې بیا تاسو دا یو ورځ عمل وکړئ. زما عزتمندو تاسو به صحیح طریقې سره اودس وکئ، ځکه قرآن مجید به اودس سره غشتل دا ګناه ده. یا تاسو لا دا سورۃ القریش په یاد باندې یاد وینو بیا اودس له ضرورت نشته، قرآن مجید را غشتل ضرورت نشته، په یاد هم بیا تاسو دا وظیفه کول شي. نو زما عزتمند سورۃ القریش په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم بوې او لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. کله چې دریم آیات لورو رسیدي نو بیا به ودرېږي
کیږي نو بیا به 314 پیری دا کلمات مبارکه وې یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ 314 پیری او ورپسې بیا دا بل آیات وې نو د دې یو مرتبه دا ویل شو یو پیر دا ویل شو دا سورت قریش په یو لس پیر 11 مرتبه وې او هر پیر چې آیات دریم لورونه سي یعنی دریم آیات وې دا غي نه پس به 314 پیر یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ وې لکه څنګه چې په سکرین کې تاسو تخکاری د دې مثال ما تاسو درکړی هم دې طریقې سره به تاسو دا وای نو زما عزتمندو درو هفتو کې به تاسو درې ورځې دا عمل وکړئ ډېر بهترین او مجرب عمل دی عظیم الشان او علی شان عمل دی الله تعالی د اسم اعظم د سوره قریش چې د قران مجید سورته مبارکه د دې عمل د الله تعالی کلام د خپل عمل به ضرور ښکار کوي تاسو پوره یقین سره توجه سره دیان سره تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی غمونه تکلیفونه پریشانه مصیبتونه بیماری هر څو ټول مسائل به الله تعالی خوم د دې په برکت سره حل کړي زما عزتمندو کچره زما چینل کې پاول ځل باندې تاسو راغلی نو دا زما چینل نوم دی پښتو روحاني وظیفه تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ټلې والا نشان دی دا تاسو کلیک کړئ سلیکټ آل کړئ چې زه کوم ویډیو اپلوډ کوم چې دا غي نوټیفیکیشن تاسو له ملاويږي زما دا حوصله افزای ده پر ویډیو لایک او لاندې کمنټ کې د اجازه اغشتلو د پاره سبحان الله ولیکه چې چا سبحان الله ولیکه لاغي له زما طرف نه اجازه و ان شاء الله دا ډېره بهترینه مجرب وظیفه ده بل زما رونو دا ویډیو چې کوم دا شیر چې کوم بټن دا پای باندې تاسو کلیک کړئ نو تاسو له د دې لینک راشي دا لینک کاپی کې خپل مرګو له شیر کې چې هغه ان شاء الله د دینه فائدہ اخلي زما عزتمندو تر دې ما تاسو ته دا ویډیو دا وظیفه ذکر کړل بل ویډیو بل وظیفه سره به بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخت پورې ماته اجازه راکړئ د لوی الله په امان